جی زما د وایس اف امریکا ډیوا د فیسبوک لایو ملګرو سلامونه مې ومنئ. امید لرم چې روغ جوړ او خوشحاله به یئ. دې وخت کې زه د 9/11 چې کوم میموریل دی د هغې نه تاسو سره په دې د فیسبوک په دې نیغه په دې خپرونه کې شریک یم. روجه هم ده او ستاسو چې دی نو به پیشمنې به تاسو تقریبا یا به کړي یا به رواني او زما چې دی نو روجې ته تقریبا روجه ماتې ته یو نیمه ګنټه پاتې ده. نو ما وې زه تاسو ته به یو دلته د 9/11 چې کوم میموریل دی کوم ودانۍ ده هغه به تاسو ته وښیم او تاسو به چې دی نو خپل پیشمنې به ورسره هم جاري ساري ساتئ او زه چې دی نو به تاسو سره د دې لږ تفصیل درکړم چې دا 9/11 میموریل دا چې کوم ودانۍ ده د کرونا رنز او د دې د خپرېدو د عمله څنګه چې تاسو ته پته ده ټوله نړۍ بنده ده. نو دغسې دا هم یو ډېر مشهور د سیلګرۍ ځای و هغه هم د بدمرغه چې دی نو بند دی. دې ته به خلک راتلل دلته کې به دا چې کوم 9/11 میموریل دی دلته کې دا 2 تالابه جوړ شوي دي دا هم په مکمله توګه بند دي. مونږ د دې چارواکي دي هغې سره خبرې وکړې خو هغې وی چې لا څه پته نه لګي چې دا به کله کولاویږي او مونږ ته دې باره کې څه علم نه لرو چې پته نشته چې تر کله پورې به دا هر څه بند وي. دا هغه تاسو بوزم هغه 9/11 میموریل د تم خیمه او دا هغه ځای دی چې کم ځای کې لکه دا واقعه شوې وه دې ته ګراوند زیرو وی او دا د 11 ستمبر په حملو کې چې دی نو دا هغه ځای و چې په دې جیزونه راغلل او دا ځای چې دی نو تباه شو. په هغې کې کم و بیش که تاسو ته یاد نو 2900 او تقریبا 70 کسان چې دي نو په دې پیښه کې مړه شوي او دغسې بیا چې دی د هغې نه پس په ټوله امریکا کې بیړني حالاتو او دلته کې چې بیا په خلکو باندې څه تیر شوي دي هغه ستاسو هر څه په هغې باندې مختلف پروګرامونه راغلي دي. خو دا وخت زه به د دې باره کې تاسو ته ووایم بوزم هم چکر هم در کوم ما سره به اوسئ. ملګري هم ډېر زیات را روان دي او ستاسو زه مننه کوم چې زما سره لایو د فیسبوک په دې لایو پروګرام کې تاسو ما سره شریک یې. خوله مې هم لږه وچېږي او بېګا که رښتیا ته ووایم نو پیشمنې مې هم نه دی کړې روژه مې په نهره نیسلې ده خو مې زه یو مختصر غونته کې پروګرام به وکړو او تاسو ته به زه چې دی نو د دې ودانۍ حوالې سره به لږ معلومات درکړم. خلک پکې ګرځي لږ ډېر راوتي دي او پته ده تاسو ته څنګه چې نیویارک کې بیړني حالات دي او تر مۍ 15 پورې به دا حالات همدغسې وي. چارواکي په دې سوچ کوي چې د دې نه پس نیویارک ښار کلاو کړي او د هغې 4 مرحلو کې چې اول به د ریل سټیټ او د کنسټرکشن چې کوم صنعت دی هغه کلاو کړي. هغې نه پس چې کوم وړه کمپنۍ دي یا انډسټریز دي یا مینوفیکچررز دي هغه کلاو کړي. د هغې نه پس په 3مه مرحله کې دوی دا سوچ کوي چې هوټل او رستورانټ یې کلاوي کړي او په 4مه مرحله کې هغې دا سوچ کوي چې د انټرټینمنټ یا د آرټ کوم صنعت دی هغه کلاو کړي. دغسې به زه تاسو ته ووایم چې سکولونه خو مکمله توګه بند دي. ماشومان په کورونو کې د انټرنیټ د لارې هغوی سبق او تعلیم حاصلوي. د نیویارک چې کوم چارواکي دي حکومت دی د لوکل ګورنمنټ هغوی تقریبا 2,47,000 ماشومان له آی پیډ ورکړي دي او انټرنیټ د لارې چې دی نو هغوی خپلې زده کړې د خپل کورونو نه کوي. نو زه به ورسره چې دی تاسو سره چې کومې شمیرې دي د دې ځای چې کوم معلومات دي هغه به هم د سره شریکوم او خبرې هم د سره کوم او د دې ځای دا چکر هم درته در کوم او هر څه نه مخکې چې نیویارک کې تاسو ته پته ده چې ماسک اچول چې دي هغه لازمي دي. نو ما صرف د دې اوپننګ دپاره ما وی چې تاسو سره دغسې وکړم او بیا هغې نه پس زه خپل ماسک اچوم او دې ځای کې له چکر در کوم او بیا د دې ځای باره کې چې څه کیسه ده هغه د سره هم شریکوم. نو زما سره به اوسئ. بالله ډېر ملګري را روان دي ستاسو مننه کوم او هغوی زما سره دي خو هسې نه زه به کوشش کوم چې زه خپل روژه ماتي له ځان ورسوم او تاسو زما د پروګرام کې دا نه ده چې هسې نه خپل پیشمنۍ او مونځ د نه پاتې شي. نو تاسو خپل پیشمنۍ که چا نی کړی هغوی به لګیا وي او که چا کړی نو بس هغوی به زما په خیال چې خپل مونځونو تیاري کوي. نو را سره اوسئ او زه دا کیمرې ته مخه اخوا اړوم او بیا تاسو ته زه دا ښیم چې
دا څه روان دي دې ځای کې. مونږ دا ملګری دی چارواکي دي، د هغوی سره مونږ خبرې وکړې. دا هغه ودانۍ ده او دا هغه ځای دی چې دې ته دا دوه چې کوم غټ غټ تالابونه جوړ شوي دي، نو دا په دې باندې هلته خواکه مونږ ته د تلو اجازت نشته، نو ځکه زه نشم تللی. دوی دا زنځیر لګولی دی او دې ته پابندي ده. نو دا هغه ودانۍ دي، دا دوه تالابونه دی جوړ کړي دي چې په دې باندې که تاسو دا وګورئ نو دې ځای کې د خلکو نومونه نقش شوي دي او دا هغه خلکو نومونه نقش شوي دي چې کم په دې پیښه کې هغه مړه شوي وو. کله چې دلته کې پروګرامي او د دوی سالانه د هر کال دلته کې برسي کیږي، نو دلته کې ډیر خلک راجمع کیږي او دلته راځي او دا چې کوم نومونه نقش شوي دي دا لیکل شوي دي هغه خلک چې کوم په دې پیښه کې مړه شوي، نو د هغوی خپل خپلوان هغه راځي او هغه په دې کې هغوی چې دی نو دا ګلونه چې دی نو هغوی په دې کې لګوي او دا هغه مشهور او دا دوه تالابونه چې دي نو هغه دلته کې جوړ شوي دي. دې کې اوبه هم روانې وي، اوبه هم وي، خو د کرونا د رنز د وجې چې دی نو دا هر څه تړل شوي دي او دا هر څه بند دي. زه به ورسره تاسو ته دا هم ویم چې دا کومې ونې تاسو ګورئ چاپیریال کې، دا زه د ونو په منځ کې روان یم او دا چې دي نو دا ونې دې ځای کې ډېرې ښکلې ښکلې ونې کرل شوي دي. دا تاسو ګورئ د دواړو طرفونو ته. نو دا ونې چې دي دا هم دې ته میموریل ټریز وایي. هغه میموریل ټریز یا سروایول ټریز چې د هغه خلکو په یاد کې چې دي نو دا ونې چې دي نو کرل شوي دي او سروایول ټریز دا چې دا شنې ونې چې دي دا د سروایول د هغه علامت دی چې کوم خلک په دې کې بچ شوي په دې پیښه کې، نو دا د هغوی په یاد کې او دا د رڼا او د امید په طور باندې دې اونو ته چې دی نو دی هغې اهمیت ورکوي. دا تاسو ګورئ دا د نیشنل سپټمبر 11 میموریل اینڈ میوزیم. نو هغه چې دی د هغې بیا میوزیم دی، دا د دې چې کوم چارواکي دي هغه د دې د خصمانې خیال ساتي او دا هغه ټولې ونې ما تاسو ته ووایي چې دې ته سروایول ټري وایي چې دا د هغه خلکو په یاد کې چې دي نو دا ونې دغه شوي دي چې کوم په دې هغه کې بچ شوي په دې پیښه کې او د دغه چې کوم تاسو ګورئ نو په دې دا نومونه نقش دي، دا هغه خلکو نومونه نقش شوي دي په دې کې چې هغه په دې پیښه کې هغه مړه شوي. زه امید لرم چې تاسو به زما آواز به تاسو ته صحیح درځي. دا تمه لرم ما ته لږ ملګري کوم ما اوري نو هغوی ما ته ووایي چې زما آواز تاسو ته صحیح درځي. آخره کې چې کوم ملګري دي میر عباس خان او پلوسین کفایت الله از واچینګ، دغسې شریف خوشحالیار کاکړ صاحب، محبوب ان پی، ما ته لږ تاسو دا ملګري چې دي ما ته لږ ووایي چې زما آواز تاسو صحیح اورئ. دا نیویارک کې د 9/11 میموریل چې کوم ودانۍ ده د هلته کې زه د تاسو سره نیغ په نیغه په دې فیسبوک په دې خپرونه کې شریک یم. دا چې دی نو یو اړخ ما تاسو ته خو دا تاسو ګورئ په چاپیریال کې، نو دا هغه غټې غټې ودانۍ دي او دې ځای کې دا د 9/11 دا هغه میموریل دی چې د هغه 3000 خلک چې کوم مړه شوي په دې واقعه کې تاسو ته پته ده او د هغوی په یاد کې دا میموریل جوړ شوی دی چې د کرونا رنز د عمله چې دی نو دا بند دی او دلته کې دا چارواکي ولاړې دي. دوی وایي چې دلته د تلو اجازت نشته دی او د هغې سره سره چې دی نو دا هغه د 9/11 میموریل ټریز دي، دا ونې دي چې دا یې کرلي دي او د هغه سروایول چې چا کړی دی په دې کې چې څوک بچ شوي دي نو دا د هغوی په یاد کې. بیا که تاسو دا وګورئ نو دا یو بله ودانۍ ورسره هم ده، دا هم جوړیږي، دا هم په هغه چې کوم امریکن ایرلاین فلایټ 11 چې کوم هغه فلایټ او کوم جهازونه یو یونایټډ ایرلاین
175 او بل چې د امریکن ایرلاین فلایټ 11 هغه راغلی و، هغه د دې ځای سره جنګېدلی او هغې په نتیجه کې چې دی نو دا ټول هر څه چې دي نو دا ځایونه تباه کړی شوي. دا تاسو ته زه ووایم 4 جزونه و، 2 دې ودانۍ ته راغلل هغې سره وجنګېدل او 2 چې دي نو که تاسو ته یاد یو د پینټاګان سره جنګېدلی او یو چې دی نو د پنسلوینیا کې هغه پرېوتی و. په دې ټولو پیښو کې ګوره دا هم هغه ورلډ ټریډ سنټر دی، دا هم بند دی، پولیس چارواکي ورسره ولاړې دي. دا هم په دې ځای کې په کال 1993 کې چې دی نو هم په دې حمله شوې وه او په دې کې هم په دې پیښه کې 6 کسان چې دي نو هغه مړه شوي او هغې نه پس دا د 9/11 هغه میموریل ودانۍ ده کوم چې میوزیم دی چې دې کې کوم دننه هغه پراته دي. دې کې تاسو که یاد دي نو تاسو زه په دویم ځل دې ته راولم، که دا تاسو وګورئ نو دې ته دا هغه ځای دی چې ټول تړلی شوی دی، بند دی او دلته ټول سیلانیان چې دي نو هغه هېڅوک هم نه راځي او دا تاسو ګورئ چې دا ټول زنځیرونه ځکه چې دلته کې بیړني حالات دي، بندیز دی نو هغې له کبله چې دي نو دا هر څه بند شوي دي. دې ځای د پولیس چارواکي چې دي نو هغه هم ولاړې دي او دا زه تاسو ته ښیم. دا د 9/11 میموریل هغه ودانۍ ده، میوزیم دی چې دا ټول دا کوم ځایونه زه تاسو ته ښیم نو دا ټول دې ځای کې چې دي نو د سپتمبر 11 سپتمبر چې کومې پیښې وې چې هغه ته 9/11 ویلی شي چې هغې د کبله دا ټول ځایونه تباه شوي په هغه 2 جزونه چې کوم راغلي او کومې پیښې شوې وې نو دا تاسو ما نن هغه ځای ته راوستي او هغه ځای کې زه تاسو سره د فیسبوک د ډیوا د فیسبوک په دې خصوصي لایو خپرونه کې زه تاسو سره نیغ په نیغه شریک یم. دا تاسو ګورئ خلک چېرته ډېر کم خال په نظر راځي، خو که څوک هم په نظر راځي نو هغه دا ده چې هغوی به ماسک چې دی نو هغه اچولی وي. دا د پولیس چارواکي ولاړې دي او دا هغه ورلډ ټریډ سنټر چې کوم و د هغې ودانۍ ده، د هغې یو ورلډ ټریډ سنټر 1 نو دا د هغې ودانۍ ده، خو دې ته هم د تلو اجازت د دننه نشته، بند دی د هر قسمه سیلانیانو دپاره. دا تاسو ګورئ دا هغه بلډینګ دی د دې چې دا هم په دې حملو کې تباه شوی او هغې نه پس بیا دا دی جوړ کړو. زه به دا هم تاسو ته زیاته کړم چې د دې باندې د کار آغاز چې دی نو په کال 2006 کې دلته بیرته په دې باندې کار شروع شوی او بیا چې دی نو په کال 2014 کې دا ودانۍ چې دی نو بیرته جوړې شوې. د دې سره به زه تاسو ته دا هم ووایم چې په دې باندې تقریبا په دې ودانو باندې او په دې ځای باندې ټول که تاسو وګورئ نو په دې باندې 310 میلیونه ډالره بیرته چې دی نو هغه خرچه راغلې وه. دا د 9/11 هغه نیشنل سپټمبر 11 میموریل میوزیم دا تاسو ګورئ دا د هغې ودانۍ ده او دې کې دننه ټول میوزیم دی او هر هغه څه چې دي چې کوم خلک په دې پیښو کې مړه شوي د هغوی ټول یادګاري څیزونه چې دي نو هغه پراته دي دلته. هغې که خلک راځي نمایش کیږي د دې هر کال او دلته کې چې کوم خلک راځي د هغې سیلانیان نو د هغې 25 ډالره چې دی نو هغوی د دې ته اخلي او هغه ټیکټ دی 25 ډالره او بیا تاسو به د دې سیر کوئ. د دې مخکې پروګرامونه هم ما تاسو ته ښوولي دي او دا ګورئ دې ځای کې د میوزیم ټیکټ دپاره مشین دی، که څوک هم ټیکټ اخلي نو هغه دلته نه ټیکټ یې اخیستی شي او هغې نه پس هغوی ته دننه د تلو اجازت وي. دا هغه دویم کوم تالاب چې دی چې کوم ما تاسو ته ووایي چې د دغه خلکو په یاد کې په دې کې د کالو سر چې دی نو اوبه بهیږي او دا تالاب چې دی نو دلته هغه خلک راځي چې کوم دې پیښه کې خلک مړه شوي دي نو د هغوی په یاد کې
دلته کې خلک ګلونه ږدي، دلته کې جمع کیږي، غونډې کیږي. د نیویارک چې کوم ښاروال دی هغه دې ته راځي او دلته کې د هغه خلکو په یاد کې چې دی نو د هغوی چې کوم برسي وي او د هغوی په یاد کې هغه پوره پروګرامونه هغه منعقد کیږي، هغې غونډې کیږي. د نیویارک پولیس ډپارټمنټ هغوی د طرف نه، د نیویارک د فایر ډپارټمنټ د هغوی د طرف نه دلته خلک راځي او هغوی چې دی نو دلته کې مختلف پروګرامونه او غونډې چې دي نو هغه کوي. خو د هر څه د کبله ما تاسو ته ووایي چې د کرونا رنز د وجې چې څونه دنیا په ټپ ولاړه ده، کاروبارونه، تجارتونه، هر څه بند دي، د هغې سره سره دا ځایونه هم ټول تړل شوي دي. زه به تاسو ته بیا زیاته کومه چې دا خو هغه پیښه وه چې کومه 2 جیزونه راغلي وو او هغې د وجې چې دی نو دلته کې هغه د دې عمارتونو او د دې بلډینګونو سره چې دی نو جنګېدلي وو چې د هغې د کبله څه کم لږ 3000 خلک چې دي نو هغه مړه شوي وو. بیا اوس چې کوم پوهان دي زه به تاسو ته لږ خیر دی وسره به درته ځانه وښیم چې خبرې در سره کومه. بیا چې کوم پوهان دي د نړۍ کې، کوم لیکوالان دي، کوم د میډیا مطبوعاتي ادارې دي، هغوی ټول وایي چې دا د کرونا چې دی دا د ټولې نړۍ 9/11 دی او هغې د کبله چې دی نو ټوله نړۍ بنده ده. په لکونو خلک چې دي نو هغه د دې رنز له امله چې دي هغه که تاسو وګورئ نو مریضان شوي دي او په زرګونو خلک چې دي نو هغه مړه شوي دي. هغه شمیرې تاسو ته پته ده هر وخت د سره شریکو، خو ما وی چې نن د سره صرف د دې ځای د ودانۍ درته وښیم چې دا د نیویارک ښار هغه مرکزي ځای دی کم چې دی د 9/11 11 ستمبر حملو کې چې هغه کم ځایونه روان شوي تباه شوي نو دا هغه د 9/11 میموریل میوزیم دی چې دې کې دننه د اسامه بن لادن او دغه ټول هر څه د هغه سامانونه د هغه چې کوم ابتباد کې کم سامان یا صندوقونه هغه هم راوړي دي، هغې هم یو سپیشل د هغې خاص یو سیکشن یې جوړ کړی دی او هغه چې دی نو خلک راځي او د هغې نمایش کیږي. هغې نه په شا باندې کوم دغه تاسو غټه ودانۍ ګورئ نو دا ون ورلډ ټریډ سنټر ده چې دا ما تاسو ته ووایي چې په کال 2006 کې په دې باندې کار شروع شو او په کال 2014 کې د دې بیرته افتتاح شو چې د هغه وخت صدر چې کوم بارک اوباما امریکایي صدر و هغه د دې ودانۍ د افتتاح راغلو او د دې سره سره چې دی نو پخوانی چې کوم د امریکا ولسمشر بیل کلینټن هغه د هغه ښځه هیلري کلینټن هغه هم راغلی وه او دلته د نیویارک گورنر چې کوم دی انډریو کومو هغوی د هغې سره سره د نیویارک ښار چې کوم ښاروال دی ډي بلازیو هغوی بیا چې دی نو بیرته د دې ودانۍ افتتاح کړې وه. نو دا هغه چې دی ودانۍ دي او هغه سنټري دي او هغه ځای دی چې کوم د 11 ستمبر په حملو کې چې دی نو هغه بیرته تباه کړی شوی. دا هغې په چاپیریال کې که تاسو ګورئ نو دا ټول چارچاپیره چې دي هغه ټول ځایونه دي او هم عمارتونه دي او دا ټول ځایونه چې دي نو دا هر څه بند دي. دې ځای کې غټ غټ کاروباري سنټرې دي او غټ غټ کمپنۍ دي او د هغې دفترونه دي. دا تاسو ګورئ یو یو عمارت چې دی نو هغه څومره لوی دی او دا ټول هر څه چې دي تجارتي او یو غټ مرکز دی. دا ټول هر څه چې دي نو هغه په مکمله توګه هر څه تړلی شوي دي. بیا زه تاسو ته یو ډېره ښکلې کیسه کوم. هغه کیسه دا ده چې د امریکا د 15 ښارونو داسې سټوډنټانو طالب علمانو هغوی دا پروګرام جوړ کړو چې وسره به ځو نو زه به وسره تاسو ته دا ځای هم ښیم او دا ټول کیسه به درته هم وکړم. ښه داسې وه چې د امریکا 15 نیشن اویرنس ټور داسې وه چې د
یو پروګرام د امریکا د مختلف یونیورسټو طالب علمانو هغه یو پروګرام جوړ کو. هغه پروګرام دا چې دی وی چې مونږ به په امریکا د 15 ایالتونو به مونږ دوره کوو او هغه دوره کې به زمونږ د 15 ایالتونو 15 غټ ښارونه چې دي نو د هغې چکر به لګوو. هغې دپاره دی یو ښکلی یو بس جوړ کو. هغه بس کې چې دی مختلف تقریبا 50 طالب علمان هغه چې دی نو راغلل او هغه طالب علمان چې وو هغه وی چې مونږ به د دې ورلډ ټریډ سنټر دپاره به چې دی نو د دې دپاره به مونږ فنډ ریزینګ کوو چې مونږ بیرته بیا دا ودانۍ چې دا مونږ بیرته جوړه کړو. نو هغه یو لګېدل. دا تاسو ګورئ زنانه دي هغې هم چې دی نو ماسکونه اچولي دي. ښه کیسې ته به واپس راشو. خو هغه مطلب مې دا و چې کوم طالب علمانو هغې دا فیصله وکړه چې مونږ به دا ودانۍ د بیرته جوړولو دپاره به په خپل حیثیت کې چې دی نو مونږ به فنډ ریزینګ کوو. هغې دپاره د یو بس اهتمام وکړو. هغه بس یې جوړ کړو. هغې کې هغه طالب علمان چې دي هغې لاړل او هغې د نیویارک د امریکې 15 ایالتونو ویزیټ وکړو او په هغې کې به هغې تلل او د خلکو نه به یې چې دی نو د دې ودانو د بیرته جوړولو دپاره چې دی نو هغې فنډ ریزینګ کو. خلکو نه به یې چنده راغوښته. هغه پروګرام چې کله دی کوو نو دا ټور چې دی نو د کولمبیا یونیورسټۍ د ساوت کیرولاینا کې هغه سټوډنټانو جوړ کو او هلته نه د دې چې دی د دې ودانو دپاره د چندې آغاز وکړو او په واپس چې دی نو دغه ټور چې و نو هغه په فلوریډا کې ختم شو. د ساوت کیرولاینا نه هغې د دې ویزټ آغاز کړی د خپل بیرته د دې ودانۍ د جوړولو او هغې سره سره چې دی نو دوی په فلوریډا کې هغه چې دی نو په فلوریډا کې دی دغه ویزټ ختم کو او په هغې پورې دی 15 لکه ډالره چې دي نو هغه راغونډ کړي وو او د هغې نه پس چې دی نو په دې ودانۍ باندې دی کار شروع کو. په دې ټولو چې کوم د 9/11 میوزیم دی میموریل دی نو هغې کې تقریبا 4 زره چې دي نو خیر د لږ ټایم دپاره به زه دا لرې کړم. دې کې دننه 4 زره خلکو تصویرونه چې دي هغه لګول شوي دي او دغسې بیا تاسو ګورئ دا چاپیریال کې ټول غټ غټ چې څومره هم دفترې دي غټ غټ مارکیټونه دي د په چاپیریال کې دا هم چې دی نو بیسیکلی دې کې دننه تاسو ما دې ته بوتل یې خو اوس ورته اجازت نشته. نو دا چې کوم ودانۍ ده نو دا هم ټول دننه غټ شاپینګ سنټر دی چې د بده مرغه بیړني حالات دي او دا ټول هر څه چې دي نو دا بند دي او دلته کې چاته هم چې دی نو د تلو اجازت نشته دی. دغسې په دې چاپیریال کې زه به بیا موبایل له مخ اخوا چې دی نو کم تاسو ته ځکه چې دا د غټ میلینیم هوټل دی. خلک وایي چې یاره امریکا کې جوماتونه او دغه هر څه بند دي. نو دا تاسو وګورئ چې دا هغه زما په شا باندې دا تاسو ته زه ښیم چې دا هغه غټ میلینیم هوټل دی چې دې په سر باندې دا چې کوم هوټل مالکان دي تاسو زما شاته ګورئ نو دا دې ځای کې چې په مقامي حکومتونو کې یا کم د نړۍ ګوټ ګوټ سره خلک دې ځای کې آباد دي او هغوی تعلق د مسلمان ملکونو سره دی. نو په دې غټ هوټل کې په دې چرت برم چې تاسو ورشئ په دې ټاپ باندې دی جومات دی او هلته خلک چې دي نو خپل مونځ کوي په دې غټه ودانۍ کې او د دې د ټاپ باندې هلته هغوی جومات جوړ کړی دی او په دې باندې مونځ کیږي. نو ما د دې خبرې مقصد صرف دا چې تاسو ته زه وښیم چې په امریکا کې دلته هر چاته د خپل مذهب هر چاته د خپل عبادت د خپل دین او د خپل مذهب پرچار او تبلیغ اجازت دی. چا باندې هم بندیز نشته. هر څه تړلی شوي دي. ټول جوماتونه بند دي، ټول چرچونه بند دي، ټول ګردوارې بند دي، ټولې چې مندرونه بند دي، ټول عبادت خانې بند دي. هغې سره سره دغسې
چې دی نو د مسلمانانو او هغې ټول مذهبي عبادتخانې هغه هر څه بند دي او خلک په خپلو کورونو کې چې دی نو هغه منځونه کوي. ما تاسو ته دا وی دا هغه ورلډ ټریډ سنټر دی د چې کوم په 1993 کې په دې باندې هم حملې شوې وي او په هغې کې مختلف خلک چې دي نو مړه شوي وو. 6 کسان تقریبا په هغې باندې کې مړه شوي وو. دا ودانۍ چې دي نو بیرته جوړې شوي دي او دا تاسو کتی شئ چې د هغې مخې ته زه تاسو سره ولاړ یم. بیا د دې سره سره زه تاسو ته ووایم نو دا هغه میلینیم هوټل دی چې دې ځای کې په چاپیریال کې څومره خلک منځونه کوي مسلمانان دي او هغوی منځونه کوي نو هغوی دې میلینیم چې کوم د میلینیم هیلټن هوټل دی په دې په سر کې هغوی چې دی نو جومات یو ځای جوړ کړی دی او په هغې کې دا خلک راځي او هغوی دلته کې خپل منځونه کوي. دا د هغې سره سره خوا کې نورې ودانۍ دي دا تاسو کتی شئ او دا ټول هغه ځای دی چې ډیر اهم او ډیر خاص ځای دی. دلته په لکونو په تعداد کې چې دی نو هر ورځ به سیلانیان راتلل خو د بده مرغه د کرونا رنز د وجې چې د یو د امریکې 9/11 او دا د ټولې نړۍ 9/11 دی چې د هغې له کبله ټول هر څه بند دي او هغه تړل شوي دي. نو دا ملګري خو ما سره را روان دي خو زما هم روژه ده او زه به تاسو نه اجازت هم غواړم ځکه چې روژه مې ده او ښه پوره ستړی هم یم او دا ځای هم ډېر د تاریخي ځای دی او ډېر د کتو ځای نو ما وی چې زه دا تاسو سره د دې ځای په حواله لسره لږ معلومات شریک کړم او تاسو ته چې دی نو د دې ځای په حواله لږ تاسو هم خبر کړم. نو یو ځل به بیا درته ووایم چې کله دا ودانۍ جوړېدي نو په دې کې د 15,000 او 200 کمپنیانې چې وي نو هغوی دې ته د کنسټرکشن چې کومې کمپنۍ وي هغوی دې ته اپلای کړې وه. هغوی وی خواهش و چې مونږ دې دا ځای جوړ کړو. هغې نه پس د 15,000 کمپنیانو د 63 ملکونو نه هغوی اپلای کړې وه او هغوی چې دی نو وی چې خواهش شو چې دا بیرته دی دا ودانۍ دی بیا مونږ جوړې کړو. دا هغه ون ورلډ ټریډ سنټر دا هغه دی او د هغې نه پس چې دی نو مایکل ایرډ او هینډل آرکیټیک چې یو د نیویارک او یو د سان فرانسیسکو بیسډ کنسټرکشن کمپنی وه هغوی ولګېدل او هغوی بیرته چې دی نو دا ودانۍ جوړې کړې. نو زه به داسې چې دی نو ورو ورو به د تاسو نه اخلم اجازت ځکه چې کور ته به هم تللي او یو ځل بیا چې دی دغه ودانۍ چې دی نو دا جوړه شوې ده دا تاسو ګورئ او د دې په خوا کې په څنګ کې دغه چې بله کومه ودانۍ ده په هغې باندې کار روان دی او دا هغه 9/11 میموریل هغه مشهور ځای دی. تاسو ګورئ چې کوم ځای کې 4 جزونه راغلل هغه 2 جزونه چې دي نو هغه د دغه ودانو سره د دې ځای کې چې دی نو چې کوم ټوین ټاورز یو دې ځای او یو چې دی نو هغه تاسو چې کوم هغه تالابونو خواته بوتلي وی هغه او دا ټول چې دی نو دا ځای تاسو ته ما وښو دا پکې ټول په دې کې مات شوي تباه شوي چې په هغې کې تقریبا 3,000 خلک چې دي نو په دې پیښه کې مړه شوي وو. خو د کرونا رنز د وجې ما تاسو ته ووی چې چونکې کرونا چې ده دا د امریکې نه دا د ټولې نړۍ 9/11 دی چې د هغې د کبله په ټوله نړۍ کې په لکونو خلک چې دي نو مړه شو او په لکونو خلک چې دي هغه د دې نه متاثره شوي دي. دا تاسو ګورئ لږ ډېر چېرته خال خلک راځي نو هغه تاسو کتی شئ او هغه په نظر راځي او هغه هم ماسکونه اچولي وي. د ماسک نه بغیر چې د نو څوک هم نشي راوتی هغې نه چونکې حکومت لخوا امر شوی دی نو دلته د ماسک اچول چې دي نو هغه ضروري ګڼل شوي دي.
یو ځل به بیا تاسو ته زیاته کړم چې دا د 9/11 چې کوم میموریل دی دا تاسو ګورئ 4 جزونه چې دي نو هغه راغلي وو امریکې ریاست د امریکې سرحداتو ته دننه هغې کې چې دی نو یو امریکن ایرلاین فلایټ 11 او یو چې یو یونایټډ ایرلاین فلایټ 175 یو سل 15 یم هغه دوه جزونه چې دي هغه راغلل او هغه د دې ودانو سره چې دی وجنګېدل او هغې د کبله کم 3000 خلک چې دي نو هغه مړه شوي وو په دې پیښو کې نو دا وو هغې نه علاوه یو جز یونایټډ ایرلاین 93 هغه چې دی نو په پنسلوینیا کې پریوتو او بیا ایرلاین فلایټ 77 هغه چې وو نو هغه په پینټاګان سره جنګېدلو هغې کوشش کو نو دا 4 جزونه چې د امریکې سرحداتو د دننه راغلي دوه هغه ځای تاسو ته ما ټول وښو چې زه دا تاسو ګورئ هغه مشهور ځایونه چې د 9/11 میوزیم دغه چې دی نو ورلډ 1 ټریډ پلازا دا تاسو ګورئ او دا د هغې سره خوا کې یو بله ودانۍ نو دا و د دې ځای هغه په نیویارک ښار کې هغه مشهور ځایونه چې کوم ځای نه زه تاسو سره د فیسبوک په دې لایو هغه کې چې دی نو خصوصي خپرونه کې د ډیوا فیسبوک ملګري زه ستاسو په خدمت کې حاضر یم او دا هغه مشهور ځای دی نو زه به دنه غواړم اجازت زما سره به لا ډېر ملګري هم را روان دي هغه هم را سره په لاین دي زه ګورم سبحان الله بای ملک معراج الدین خان واصف جان او سپر کندهار دغسې کیسر خان محمد الله نصرت ابرار مردانزی عدنان خان دغسې ولی شیرانی شهریار یوسف زی د ټولو ستاسو مننه کوم ستاسو سلامونه وعلیکم سلامونه یو جهان مننه چې تاسو زما سره دومره په ګڼ شمېر کې په دې فیسبوک په دې خصوصي د ډیوا فیسبوک په لایو خپرونه کې تاسو زما سره شریک یئ امید لرم چې پروګرام به مو خوښ شوی وي او که خوښ شوی وي نو خامخا د خپل ملګرو سره شریک کړئ چې کوم معلومات تر خپل اتلوسه کوشش وشي چې د دې ځای باره کې تاسو ته زه لږ ډېر معلومات درکړم هغه ما تاسو سره شریک کړل او که وایي یو ځل به د سره بیا شریک کړم چې دا هغه ودانۍ د زما شاته تاسو ګورئ چې په کال 2001 کې د سپتمبر 11 سپتمبر په پیښو کې دا ځای هغه ځای دی چې دا ټول تباه شو دا کوم ودانۍ چې مې ته وښولې هغه تباه شوي وي او په دې کې تقریبا څه کم 3000 خلک چې دي نو هغه مړه شوي وو 4 جزونه چې دي هغه راغلي وو او 4 جزونو کې یو چې دی نو پینټاګان په واشنګټن ډي سي کې هلته کې پرېوتو بل چې کم دی هغه د پنسلوینیا په ریاست او 2 جزونه امریکن ایرلاین فلایټ نمبر 11 او بل یونایټډ ایرلاین فلایټ 175 یو سل 15 یم فلایټ نمبر دا 2 جزونه چې دي هغه د دې ودانو سره چې دي نو راغلي او دا ټولې ودانۍ چې دي نو هغې تباه شوې وي بیا چې دی دا تاسو ګورئ هغه شاته ودانۍ دغه خلک چې کوم په هغې کې مړه شوي وو د هغې په یاد کې دلته کې دا ټول میموریل چې دی نو جوړ شوی دی بیا دې ځای کې 2000 او دا تاسو شاته ګورئ 2200 او 4 ونې چې دي هغه لګېدلي دي دې ته سروایور ټریز وایي هغه خلکو دپاره چې دغه دا د یو هوپ د امید او د دغه علامت ګڼل شي نو دغه ځای ما تاسو ته ټول وښو بیا هغه کیسه مې هم درته وکړه چې دې دپاره دی څنګه فنډ ریزینګ کو 300 او یو کم 10 میلیون ډالر په دې باندې لګېدلي دي نو دغسې چې دی د نیویارک د 9/11 میموریل نه د ستاسو کوربه فضل الله د ډیوا په دې خصوصي خپرونه کې زه ستاسو مننه کوم چې تاسو زما سره ډېر زیات ملګري په لاین یئ د ټولو یو جهان مننه کوم او امید لرم چې
راتلونکي ورځې به ښې وي او خپل ډېر احتیاط وکړي. دلته اوس هم حالات ښه طرف ته روان دي، خو ټول خلک چې دي خپل ماسکونه استعمالوي، حکومت سره تعاون کوي او د هغې نه چې دی نو د هغې د وجې چې دی په دې مرض باندې هغه کمی په دې کې راغی. نو تاسو هم چې هر چېرته یې خپل ډېر خیال وساتئ، خپل ډېر احتیاط وکئ او په دې دعا سره چې هر چېرته هم یې روغ جوړ خوشحاله ښاد او آباد اوسئ. زه ستاسو کوربه فضل الله غواړم د تاسو نه اجازت د لوی الله په امان. سلامونه.